اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عمر صدیق د عاشري اکیډمۍ نه د یو نوي لیکچر سره. لیکچر دی رذرفورد اټامیک ماډل. رذرفورد اټامیک ماډل چې وکنه دا پیش کړی چا رذرفورد په کوم وخت کې په 1911 کې ساینټسټو رذرفورد او د کوم ماډل چې وکنه دا د څه مقصد دپاره د پرزنټ کړی د پرزنټ کړی for the purpose to know the structure of an atom چې د اټم څه معلوم کی سټرکچر معلوم کی. د ټول ناولنۍ خبره دا ده تاسو به وایئ چې نن خو لیکچر تاسو ته کوئ داسې ریکارډ کوئ نور کله لیکل تاسو نه کړی وی لیکچر سٹارټ کوئ نو د هغې مین ریزن دا دی چې چونکې دا ټاپک لږ لینتي دی او چې بیا په هغه طریقه باندې ایکسپلین کوو نو ویډیو به ډېره زیاته څه کېږي اوږدېږي به نو د ویډیو د نه اوږدولو دپاره دا لیکچر په داسې طریقه باندې ریکارډ کوو. نو رذرفورد چې وکنه په 1911 کې یو کس و د هغه نوم و رذرفورد. څه نوم یې رذرفورد؟ د یو ایکسپریمنټ کول غوښته او ایکسپریمنټ د څه لپاره کول غوښته چې د اټم څه معلوم کړي سټرکچر معلوم کړي. د دې نه مخکې سټوډنټس که تاسو ته پته وي نو پلم پوډینګ اټامیک ماډل ما تاسو ته ویلی او په پلم پوډینګ اټامیک ماډل پیش کړی چا و جے تامسن پیش کړی. چا پیش کړی؟ اوس که تاسو وګورئ دا تامسن شو رذرفورد شو بوهر شو دا سو دا کو ورکرو. کو ورکر مینس چې دوی به یو بل سره کار کوو دوی به په لیب کې په یو ځای باندې ایکسپریمنټ کولی یو ځای به ریسرچ کولی. نو دا ټول څو ملګري وو یا موږ داسې هم ویلی شو چې څوک پکې د چا سټوډنټ او څوک د چا ټیچر و. لکه مطلب بعضې بکس وایي چې رذرفورد چې و دا د چا سټوډنټ و دا د جے جے تامسن سټوډنټ و. بعضې بکس وایي چې نه د رذرفورد سټوډنټ جے جے تامسن و. ټیک شو انیوی څوک د چا سټوډنټ و خو په دغې باندې زموږ فوکس نه دی زموږ فوکس دی په څه باندې په ټاپک باندې. ټیک شو. بل د ده دا خبره چې وکړه د دې نه مخکې که تاسو خیال وکړئ نو جے جے تامسن څه شی هغه دا خبره کړې وه په پلم پوډینګ اټامیک ماډل کې چې اټم از د سپیر اف پازیټیو چارج وي. دا اټم څه شی دی دا د پازیټیو چارج سپیر دی. چې د پازیټیو چارج سپیر دی هغه داسې خبره کولی وي اټم څه شی دی دا سپیر دی د پازیټیو چارج دی د پازیټیو چارج سره وي دا یو سپیر دی. هغه دا خبره کړې وه که نه په کوم کې چې به الکتران څه شي وي انخدي به یې پکې. نو اوس دې رذرفورد دا غوښتله که نه چې دا معلومه کړم چې د ارینجمنټ اف پازیټیو چارج اټم چې په دې اټم کې به دا پازیټیو چارج څنګه ارینج شوي. آیا د چې کومه خبره کړله زما د استاد یا زما کوم سره ملګری دی کو ورکر دی چې د اټم چې دا کوم سره کمپوزیشن دی دا یونیفارم دی. دا سره یونیفارم دی. یونیفارم مطلب دا دی چې دلته پازیټیو چارج دلته به نیګیټیو چارج دلته پازیټیو چارج دلته به نیګیټیو چې دلته نیګیټیو وي دلته پازیټیو وي داسې که نه وي. زما د ټیچر چې کومه خبره کړله آیا چې دا خبره ټیک ده او که نه ده یا زما د ملګري یا زما سټوډنټ وټ ایور چې څوک و دله کومه خبره کړله چې دا ټیک ده او که ټیک نه ده. نو د دې دپاره د څه وکړو یو ایکسپریمنټ یې وکړو. هغه ایکسپریمنټ ته مونږ وایو رذرفورد ایکسپریمنټ. څه نوم ورته وایو رذرفورد ایکسپریمنټ. د دې ایکسپریمنټ د کول لپاره رذرفورد ټول ناول ولګېدو او د څه واخیستو د یو لیډ کانټینر واخیستو. څوک یې راواخیستو یو لیډ کانټینر یې راواخیستو او په دې لیډ کانټینر کې د څه بند کړه د بند کړو الفا پارټیکل سورس. څوک یې پکې بند کو الفا پارټیکل سورس یې پکې بند کو. الفا پارټیکل سورس په لیډ کانټینر کې د ولې بندو یا په لیډ کانټینر کې د الفا سورس ولې راغستو نو ځکه یې راغستو چې الفا پارټیکل چې کنه دا ډېر زیات صحیح انرژیټیک یو دوی په اسانه باندې یو څیز نه وتی شي چې په اسانه د یو څیز نه وتی شي ډېر زیات انرژیټیک وي. د دې وجې ته په لیډ کانټینر کې راواغسته چونکې لیډ چې کنه د ډینس میټل وي او د دنه یو څیز په اسانه نشي وتی نو د په لیډ کانټینر کې سره راواغسته الفا پارټیکل راواغسته. بیا د په دې لیډ کانټینر کې چې د کوم الفا سورس راغستی کنه یا الفا پارټیکل راغستی د دې نه بمبار کړه. صحیح کړه بمبار چې بمبار کړه په دې لاره کې ورته بیا لګولو لیډ شیټ ورته لګولو. څه ورته لګولو لیډ شیټ او لیډ شیټ ورته د څه لپاره لګولو چې دا پارټیکل اخوا دې خوا لاړ نشي چېرته یا داسې لاړ نشي داسې لاړ نشي. ولې چې لیډ شیټ تاسو ته الریډي وي دا ډینس میټل دی او د ده نه په اسانه باندې الفا پارټیکل وتی نشي چې وتی نشي نو په دې منځ کې دا لیډ شیټ سوری کړه او په دغه سوري کې به دا الفا پارټیکل څه کېدل راپاس کېدل به. نو چې دې لیډ شیټ نه د الفا پارټیکل راپاس شو که نه نو په دې ځای کې ورته څوک لګولی ګولډ فایل ورته لګولی څوک ورته لګولی ګولډ فایل. نو چې دا کوم ګولډ فایل ورته په دې ځای کې لګولی که نه په دې ګولډ فایل باندې دا پارټیکل څه کړه بمبار یې کړه. چې بمبار یې کړه نو دی ګوري چې ځینې پارټیکل څه شو هغه پاس شو ډایرکټ څه شو پاس شو او ځینې پارټیکل باونس بیک شو څوک څه شو ډیپلیکټ شو. بیا د دې ګولډ فایل نه چاپېره د دا څه لګولی وی دا یو سکرین دی لګولی دې ته وایي فلورسنټ سکرین یا ورته وایي زینک سلفاید سکرین. اوس د دې فلورسنټ سکرین او د زینک سلفاید سکرین کار څه دی چې دا کم پارټیکل د دې ګولډ فایل نه پاس شي که نه چې دا په کم ځای هیډ کېږي نو مطلب دا سکرین نه دا ډیټیکشن کوي چې آیا دا پارټیکل دا ځای هیډ کو که دې پارټیکل دا ځای هیډ کو که دا ځای هیډ کو چې کوم ځای ته راورسېدو پارټیکل. نو د ډیټیکشن دپاره د الفا پارټیکل د ډیټیکشن دپاره د څه لګولی فلورسنټ سکرین یې ورته لګولی. ټیک شو.
ها په دې ځای کې د لګولې یو موبایل مایکروسکوپ داسې مایکروسکوپ چې مطلب هغه دلته هم بوتلی شي دلته هم راوستی شي دلته هم راوستی شي دلته هم راوستی شي مطلب چې ډېره کم ځای نه خوښي چې داسې څه کې دا ایکسپریمنټ وګوري او دا څه شوه دا د مسټر رذرفورډ سترګه شوه نو په دې سترګه باندې داسې کول دلته یو ته موبایل مایکروسکوپ لګولی او دا ایکسپریمنټ سټارټ شو نو چې کله د ایکسپریمنټ سټارټ کړو د دې ځینې الفا پارټیکل بمبار کړو څومره الفا پارټیکل یې بمبار کړو د بمبار کړو 20,000 الفا پارټیکل 100,000 الفا پارټیکل یې څه کړه د دې ځای نه بمبار کړه د کوم ځای نه د الفا پارټیکل سورس نه 100,000 الفا پارټیکل نو چې کله دا 100,000 الفا پارټیکل را بمبار کړه که نه نو دې ګوري دغه ته مایکروسکوپ لګولی دی ښه ښکلی به مزه کې ناست دی ورته مایکروسکوپ یې ورته لګولی دی ده چې وکتل نو 19,909 پارټیکل څه شو پاس شوې دا څه شو پاس شو مطلب دلته پاس شو داسې پاس شوې نو چې دا 19,990 پارټیکل کله څه شو پاس شو که نه د دې نه بعد دی ګوري چې 8 پارټیکل ډیپلیکټ شو څو پارټیکل ډیپلیکټ شو 8 پارټیکل ډیپلیکټ شو ډیپلیکټ مین چې د هغو په لاره کې یا د هغو په چې په کوم سټریټ لاین باندې روانو معمولي چینج شو معمولي څه شو چینج شو نو 8 پارټیکل پکې ډیپلیکټ شو او 2 پارټیکل نو دا باونس بیک لاړل چېرته لاړل باونس بیک د خبرې مطلب دا شو چې رذرفورډ چې کوم څه کړي 100,000 پارټیکل ورپرېښي الفا پارټیکل ورپرېښي چې په چا باندې څه ویشتو ګوډ پایل یې ویشتو ګوډ پایل مین د ګوډ شیټ د ګوډ ټوکړه یې پې ویشته ټیک شو نو په دې کې د ولیدل چې د ګوډ ټوکړه یې کله په دې پارټیکلو باندې ویشته که نه نو په دې کې څومره پارټیکل څه شو 100 پارټیکل په دې کې په دې 100,000 پارټیکلو کې 2 پارټیکل واپس راغله 8 پارټیکل څه شو هغه ډیپلیکټ شو خپلې لارې چینج کړي او 19,900 او څه لس کم څه 100 پارټیکل چې هغه څه شو هغه ډایرکټ څه شو لاړل د دې څیز نه بغیر د چینج نه د هغو په لاره کې څه شو پاس شول نو چې کله رذرفورډ دا قصه ولیده که نه نو د کنکلوژن وکړو کنکلوژن د دا وکړو که نه وي موسټ والیوم اف د ایټم از امټي د دا خبره وکړه وي دا ایټم نه دی ایټم د ایټم زیاتر والیوم یې سره هغه خالی دی ایټم زیاتر وي خالی دی ایټم زیاتر سره خالی دی دویم د دا خبره وکړه وي نیوکلیس ایټ د سنټر وی د دې ایټم په منځ کې څه شی دی یو ځای دی هغې ته موږ څه نوم وایو په منځ کې هغه ځای ته نیوکلیس وایو اټس مین چې نیوکلیس دی دا د ایټم سنټر دی بل دا خبره کوله وي پازیټیو چارج کنسنټریشن ان د سنټر وي په سنټر کې څه شی دی زموږ سره پازیټیو چارج دی او ډېر زیات پازیټیو چارج دی دا خبره ولې کوله دا خبره ځکه کوله که نه د اولنۍ خبره ته چې وکړه وي چې موسټ والیوم اف د ایټم از امټي ځکه چې په 100,000 پارټیکلو کې زیات پارټیکل چې وو که نه هغه څه شي چې ډایرکټ مطلب څه شي اغوښتي بغیر د انګل د چینج نه نو دا خبره چې کله وکړم دوی والیوم زیاتر والیوم سره د ایټم خالی دی ځکه چې ډېر پارټیکل څه شو ډایرکټ پاس شو زیات پارټیکل څه شو ډایرکټ پاس شو مطلب په هغو په انګل کې یا په هغه پارټیکلو کې څه چینج رانغی نو د دې وجې دا خبره وکړه وي د ایټم زیاتر والیوم سره خالی دی بل د څه خبره وکړه دا دویم کمپاونډ چې نیوکلیس ایټ د سنټر وي د دو په سنټر کې سره یو ځای دی هغه ځای ته د نیوکلیس وي ټیک شو نو دیس از ته د رذرفورډ ایکسپریمنټ ته موږ دویم نوم وایو ډسکوري اف نیوکلیس چې د نیوکلیس ډسکور کړو او بل دا خبره وکړه وي پازیټیو چارج کنسنټریشن ان د نیوکلیس وي دا نیوکلیس سره به دې کې وي د پازیټیو چارج کنسنټریشن ډېر زیات سیوا دی د خبرې مطلب دا دی چې پازیټیو چارج په کوم ځای کې دی په دې نیوکلیس کې دی او د دې خبرې پته څنګه لګېدل و چې په نیوکلیس باندې سره پازیټیو چارج دی یا د ایټم په سنټر کې یو ځای دی په هغه باندې سره پازیټیو چارج دی هغې ته زه څه نوم وایم نیوکلیس ورته وایم د دې پته داسې لګېدل و چې اصل کې د الفا پارټیکل چې کنه دا هیلیم نیوکلیای دا څه شی دا هیلیم نیوکلیای مطلب په هیلیم نیوکلیای باندې پازیټیو چارج دی کنه دا په اصل کې صحیح هیلیم نیوکلیای هیلیم نیوکلیای نو چې دا هیلیم نیوکلیای نو په دې باندې پازیټیو چارج دی نو اټس مین چې په حقیقت کې دا الفا پارټیکل پازیټیو چارج دی نو چې پازیټیو چارج دی نو سیم چارجز یو به ریپیل کوي او په دې ځای کې هم سره پازیټیو چارج دی دلته هم سره پازیټیو چارج نو چې پازیټیو چارج دی نو د دې خبرې پته د څنګه ولګېده دا د دې څه ولګېده چې کله دا الفا پارټیکل رالل که نه نو په دو باندې پازیټیو چارج و دا خبره خو ته الریډي معلومه وه نو چې الریډي ورته معلومه وه چې کله دا پارټیکل د دې نه باونس بیک شو که نه دوی ته د نور کنفرمیشن د دې خبرې نه وشو چې په دې ځای باندې سره کوم چې سنټر دی یا چې په دې ځای کې کوم سنټر دی د ایټم په هر یو ځای کې چې د ایټم کوم سنټر دی په دې باندې سره پازیټیو چارج دی ولې چې سیم چارجز یو بل څه کوي ریپیل کوي ښه د دې ټوټل خبرو په بیسس باندې رذرفورډ بیا څه وکړو د یو ماډل پریزنټ کو صحیح پریزنټ کو یو ماډل او هغه ماډل ته د وی پلینیټري ماډل څه نوم ورته وي چې کله د رذرفورډ دا ایکسپریمنټ وکړو د ایکسپریمنټ نه بعد چې د کوم کنکلوژن وکړو نو د څه وکړو یو ماډل یې پریزنټ کو هغه ماډل ته د وی څه پلینیټري ماډل ورته وي څه ورته وي پلینیټري ماډل په پلینیټري ماډل که تاسو وګورئ د پلینیټري ماډل مطلب دی څه
کم ته چې مونږ وایو سولر سیسټم د دې مطلب دی ټیک شو. نو د په دې کې داسې چلو کو که نه په دې ماډل کې ډېر رپورټ څه چلو کو پروټان یې واخیستل په کوم ځای کې په نیوکلیس کې او الکتران یې په څه کې واخیستل په شیل کې واخیسته د وی پروټان په کوم ځای کې دي په نیوکلیس کې دي کوم ته چې د څه ویلی و پازیټیو چارج سنټر ویلی او بیا ورته نیوکلیس ویندوی په دغه ځای کې زموږ سره پروټان دي او د پروټان دا خبره د څنګه کړې وه اټس مین چې د دې نه مخکې پروټان او الکتران دواړه ډسکور شوي نو چې پروټان او الکتران ډسکور شي کنه نو دغه خبره وکړه وی د نیوکلیس په سنټر کې څه شي د اټم په سنټر کې څه شي دی نیوکلیس ته په هغې پازیټیو چارج دی په دغه ځای کې پروټان دي او الکتران چې کوم دي دا د نیوکلیس نه چاپېره څه کېږي ګرځي که تاسو وګورئ په دې ځای کې پروټان دي په نیوکلیس کې او د نیوکلیس نه چاپېره څه کېږي الکتران ګرځي څوک ګرځي الکتران ګرځي د دې خبره وکړه که نه وي دا داسې چل دی لکه پلینټ چې د څه نه چاپېره ګرځي د سن نه ګرځي لکه کمی سیارې چې کومې دي که نه لکه ځمکه شوه مریخ شو یا نور چې څومره هم څه دي سیارې دي که نه وي څنګه چې دا د نور نه چاپېره ګرځي نو وي دقسې الکتران څه کېږي دا د نیوکلیس نه چاپېره ګرځي نو داسې چلو کو د نیوکلیس کانسیډر کو څه نوري کانسیډر کو لکه د سن څه کانسیډر کو سن خو تاسو پېژنئ که نه دا سن شوې دا څه شو سن شو نور او دې نه چاپېره بیا ځمکه او دا مختلف څیزونه څه کېږي ګرځي که نه نو دا سن نه و دا نیوکلیس د سن کانسیډر کو او الکتران د څه کانسیډر کړل پلینټ یې کانسیډر کړه نو د خپل پلینټري ماډل ته څه وي د وي مینی سولر سیسټم د بل څه نوم یې بدل کړي مینی سولر سیسټم ورته وي ټیک شو. بیا د رذرفورد ماډل څه مین پوینټس نو مین پوینټس اولنی پوینټ د د دې خبرو په کنکلوژن کې بیا دا اوس وکړو د خپل ماډل پرزنټ کو نو د وی اټم کنسسټ اف پازیټیولی چارج سنټر کالډ نیوکلیس وی د اټم په سنټر کې څه شی دی یو پازیټیولی چارج ځای دی د اټم په سنټر کې یو پازیټیولی چارج ځای دی او دغه ځای د څه نوم وي نیوکلیس یې ورته وي. بیا د وی الکتران آر ریوالوینګ اراونډ د نیوکلیس جسټ لایک پلینټ اراونډ د سن د وی الکتران د نیوکلیس نه چاپېره ګرځي الکتران د نیوکلیس نه څه کېږي چاپېره ګرځي او داسې ګرځي لکه څنګه چې د سن نه چاپېره څه ګرځي پلینټس ګرځي. بیا د وی الکتران ریوالوینګ اراونډ د نیوکلیس ریکوایر سنټریپیټل فورس بل پوینټ دا و چې د الکتران د نیوکلیس نه چاپېره ګرځي که نه نو دې الکتران ته به سنټریپیوټل فورس به ورته پکاري څه به ورته پکاري سنټریپیوټل فورس و سنټریپیوټل فورس کم فورس دی سنټریپیوټل فورس هغه فورس دی چې په کم فورس باندې نیوکلیس د ځان نه چاپېره الکتران چورړی پوه شوئ تاسو دقې فورس په پښتو کې مونږ وایو په انګلیش کې ورته وایو سنټریپیوټل فورس او پښتو کې مونږ وایو چې کم فورس لګي او الکتران څه کوي چورړی دا نیوکلیس سره فورس دی په هغه فورس باندې نیوکلیس د ځانه الکتران چورړی نو دې فورس څه نوم وایي سنټریپیوټل فورس ورته وایي ټیک شو. نو د وي د نیوکلیس نه چاپېره د الکتران ګرځي که نه دې له به څه پکاري دې له به سنټریپیوټل فورس به پکاري ټیک شو. بل د وي د نیوکلیس سایز به ډېر زیات سمال دی د چا په مقابله کې د اټم په مقابله کې وي دا دومره سمال دی که نه د وي لکه چې مونږ یو سټیډیم والو او سټیډیم څه کانسیډر کو اټم کانسیډر کو او د سټیډیم په منځ کې یو بال کیدو که نه سالډ بال کیدو څه کیدو سالډ بال او دغه سالډ بال د کرکټ هغه بال مونږ والو نو د وی د کرکټ دا بال چې مونږ د سټیډیم په منځ کې کیدو وي دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره د نیوکلیس او دا هول سټیډیم زموږ سره د اټم نو که تاسو وګورئ نو د بال او د سټیډیم په منځ کې کمپیریزن ډېر زیات ګران کار دی اټس مین چې نیوکلیس ډېر زیات وړوکی دی او اټم ډېر زیات سره غټ دی ټیک شو. اټم از نیوټرل بل دا خبره کول اټم څه شی دی دا نیوټرل دی په اټم نه پازیټیو چارج دی او نه په اټم باندې نیګیټیو چارج دی د خبرې مطلب سره د خبرې مطلب دا دی چې په اټم کې الکتران او پروټان یو شان دي نو چې الکتران او پروټان یو شان دي نو په پروټانو پازیټیو چارج او په الکترانو نیګیټیو چارج چې نیګیټیو چارج په الکتران او پروټانو پازیټیو او دواړه یو شان دي نو د خبرې مطلب څه شو چې اټم بسې نیوټرل به ټیک شو. بل دا خبره کوله که نه وي ماس اف د اټم از ډیو ټو نیوکلیس وي د اټم ماس په څه د لاسه د نیوکلیس د لاسه وي نو تاسو ته مخکې هم مطلب په فرست چپټر کې هم دا خبره کړې وه آی تھنک او که نه مې کړي نو ما تاسو ته اوس درته وایم چې 1836 ټایم پروټان صحیح دا ګریټر دی د الکتران نه مطلب د دې ماس 1836 ټایم سیوای د چا د ماس نه د الکتران د ماس نه نو که تاسو اوس وګورئ نو چې کله 1836 ټایم موږ الکتران راولو دا د یو پروټان برابر شي ټیک شو. نو پروټان په کوم ځای کې په نیوکلیس کې نو خبرې مطلب دا شو چې د اټم چې کوم ماس دی دا به د څه د لاسه د نیوکلیس د لاسه وي ټیک شو. بیا د رذرفورد بری ماډل کې ډرابیکس نقصانات یې څه مطلب په دې کې څه خبرې دی نشو ایکسپلین کولی نو اولنۍ خبره دا وه چې بیس آن لاز اف موشن اینډ ګریویټیشن د چې دا کوم ماډل پرزنټ کړی و که نه دا په څه باندې بیس و په لاز اف موشن او په ګریویټیشن باندې لکه د وی الکتران چې نیوکلیس ته چاپېره چورړي نو دا به داسې چورړي
لکه څنګه چې د سن نه څه جوړوي پلانټس جوړوي ټیک شو دا به دې خبره باندې بیس او که به دې خبر باندې دا بیس نو اټس مین چې دا سری دا نیوټرل باډیز دي د لا اف موشن ګریویټیشن خبره چې کوله الکترون او نیوکلیسري چارج باډیز دي نو د دې کمپیریزن چې کم کړو کنه د دې پوینټس نو اولنې سو د بری کې دا ډرابې کو چې اټس مین چې د دومره هیوی باډیز چې کم ته موږ وایو سن او دا وغیرہ چې کم دي کنه او کم چې سری پلانټس دي هغه سره کمپیر کړیو دیو एटम سره کنسیډر کړیو ټیک شو دا هغه سره څه کړیو کمپیر کړیو بل دی الکترون ویل emit energy continuously therefore it will fall in the nucleus وی الکترون چې کومي د نیوکلیس چاپیره ګرځي کنه دا څه شو د نیوکلیس شو د چاپیره څه ګرځي الکترون ګرځي نو دوی څه کوي کنټینیوسلی انرژي څه کوي لاس کوي وی ټایم بدی سره شي دا په نیوکلیس کې شي راوبولېږي اټم بس چې ډیسټرای بشي په حقیقت کې دې کیږي نه پوه شوئ تاسو بل د په ماډل کې څه دا ډرابې کو درېیمه خبره دا وایي کانټینیوس سپیکټرم او د لاین سپیکټرم خبر رااله نو دوی چې دا الکترون په نیوکلیس کې چاپیره ګرځي کنه د نیوکلیس نه څه کوي دی رواني د نیوکلیس نه په شیلز کې دی صحیح رواني نو چې دی رواني دی څه کوي انرژي لاس کوي کنه نو چې د انرژي لاس کوي نو چې انرژي لاس کوي د کم سپیکټرم ورکوي کانټینیوس انرژي لاس کوي د کانټینیوس سپیکټرم ورکوي او په حقیقت کې زموږ سره اټم ورکوي څه لاین سپیکټرم نو چې د موږ په حقیقت کې راکوي اټم لاین سپیکټرم او د وی چې د کله د نیوکلیس چاپیره ګرځي د ورکوي کانټینیوس سپیکټرم نو بل دا پوینټ نشو ایکسپلین کولای نو چې نشو ایکسپلین کولای یا د ایکسپلین کوو غلط ایکسپلین کوو مطلب اټم موږ لاین سپیکټرم راکوي او د وی کانټینیوس سپیکټرم راکوي دا د ماډل کې څه ड्रॉबैक को बकी ठीक शो नो दा हो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल by the way remember this Rutherford was a great scientist he did a lot of thing in science and especially in chemistry and so in modern physics it's mean Rutherford gave this idea to a lot of scientists like in the ancient time Rutherford when came to the science he was actually the student of Rutherford صحیح شو نو دیم د چا سټوډنټو د رپورټ سټوډنټو کوم ته چې موږ سنوم وایو بوهر ورته وایو هغه چې بیا خپل ماډل پریزنټ کړو یا چې نور داسې کوم د بوهر نه بیا موزلی څه کړو آیډیا اخیستې وه نو د خبرې مطلب دا شو چې رپورټ په خپله باندې سو یو ډېر غټ ساینټسټ و پوه شوئ تاسو ځکه چې د دې رپورټ کو ورکرز یو هغو ډېر غټ کار کړی نو د سو د ده ډیپینډ خامخا په هغو باندې و یا د هغو ډیپینډ په ده باندې و نو دی سو یو غټ ساینټسټ و د ننه پورې دا پوره انشاءالله میلابیږو په یو نوي لیکچر کې د هغې پورې د الله په امان